موږ ټول پوهیږو چې انسان فنا کېدونکی دی. مسلمانان په دې باور لري چې انسانان او ژوندي موجودات ټول باید یوه ورځ ومرو. آیا دا ممکنه ده چې انسان یا هم کوم ژوندی موجود مرګ ته دوکه ورکړي؟ آیا ساینس کله هم دومره پرمختګ کولی شي چې مړه شوي انسانان را ژوندي کړي یا هم دوی په هیڅ کله نه مړه کېدونکو بدل کړي؟ تاسو شاید حیران شئ چې په دې پوه شئ چې یو امریکایي شرکت د مخه په دې پروژه کار کوي. دوی د مرګ د دوکه کولو لپاره د یو فارمول په جوړولو اخته دي. یو ځل بیا د انفارمیټیو پښتون چینل په ویډیوګانو کې ښه راغلاست. لیدونکو څنګه چې د الوتکې د ډیزاین طریقې ته ایروناتیک ویل کیږي، د الکترونیکي وسایلو ډیزاین د الکترونیک په توګه او د روبوټ ډیزاین کول روبوټیک دی. ورته ډول د مړو جسدونو د بیا ژوندي کولو په هیله د ساتلو ساحه کرایونکس بلل کیږي. ماهرین ډیر هیلهمند دي چې 50 یا 80 کاله وروسته به طبي ساینس دومره پرمختللی شي چې دا به د خلکو د مړینې مخه ونیسي او یا هم مړه خلک را ژوندي کړي. نو د هغو خلکو لپاره چې غواړي له مرګ وروسته بیا ژوندي شي او په طبي علومو پوره باور لري، د اریزونا په سکاټسډیل کې د الګور په نوم یو شرکت شتون لري. له بهر څخه داسې ښکاري چې یو ډېر عادي دفتر وي، مګر د ودانۍ په مرکز کې منظره یو ډول عجیبه ده. په دغو لویو کانټینرونو کې چې له فولادو څخه جوړ شوي دي 300 مړه جسدونه پراته دي. همدارنګه 3 څاروي او حیوانات د دوی د بیا ژوندون په هیله دلته کنګل شوي دي. دلته مرګ هغسې نه لیدل کیږي لکه څنګه چې موږ وینو. د الکور ټیم په دې باور دی چې دوی هم نورمال خلک دي، یوازې دا چې زړونه یې درېدلي دي او د اوږدې مودې لپاره خوب کوي. برسره پر دې د دوی د بدن هره برخه په ښه حالت کې ده. موږ دا هم ویلی شو چې د څو لسیزو راهیسې په دې 300 خلکو باندې وخت تېر شوی. که د طبي ساینس تجربه پر دوی 80 کاله وروسته بریالی شي، نو په راتلونکي کې به بیا ژوندي شي، لکه څنګه چې موږ د ساینس په افسانوي فلمونو کې لیدلی دي، لکه د وخت ماشین، د وخت سفر او داسې نور. د دې کانتینرونو دننه تودوخه د نړۍ د تر ټولو یخ ځای انټارکټیکا څخه ډیره سړه ده. د دې کانټینر دننه تودوخه د مایع نایتروجن څخه ډکه ده او په حیرانوونکې توګه -196 سانټیګریډ ده، کوم چې د کمپیوټر لخوا 24 ساعته کنټرول کیږي او د برېښنا د بندېدو په صورت کې ملاتړي جنراتورونه شتون لري. په یو لوی کانټینر کې 4 د ټول بدن ناروغان او 5 د نیورو ناروغان شامل دي، یعنی هغه ناروغان چې یوازې سرونه یې ساتل کیږي. دا کوچنی کانټینر یوازې د سر او مخ د کنګل کولو لپاره ډیزاین شوی. له 114 څخه تر 300 ناروغانو پریکړه کړې چې خپل سرونه کنګل کړي، په کوم کې چې د دوی دماغ ټول معلومات او حافظه یې سلسله خوندي وي. د کرایونکس څېړونکي په دې باور دي چې کله چې دوی ژوندي شي، مخ او دماغ به یې خپل وي، مګر د بدن نورې برخې به یې مصنوعي وي. دوی به هر څه د خپل مرګ د مخه په یاد ساتي او دوی به وکولی شي خپل مغز د عادي انسانانو په څېر وکاروي. د دوی مصنوعي بدن به د دوی له دماغو څخه سیګنال ترلاسه کړي او د دوی مصنوعي زړه به د رښتیني زړه په څېر وینه پمپ کړي. خو پوښتنه دا ده چې دا ټول به څنګه شوني وي؟ دا کار دومره ساده نه دی لکه څنګه چې ښکاري. یوازې د مایع نایتروجن بدن ته اچول به کار ونه کړي، بلکې دا یوه بشپړه پروسه او خورا ګرانه ده. د بشپړ بدن د ساتنې لپاره د $2,20,000 یا $1.65 کروړه روپۍ لګښت ته ضرورت دی او یو څوک باید د سر د ساتنې لپاره د مرګ څخه د مخه $80,000 یا هم $80,00,000 روپۍ وصول کړي. د شرایطو له منلو وروسته کله چې ټول اسناد بشپړ شي، د ناروغ نوم د الکور د انتظار په لیست کې اضافه کیږي. دا په دې معنا ده چې په الکور کې ډاکټرانو د ناروغ د مړینې انتظار پیل کړ. د ډاکټرانو یو بل ټیم چې تل 24 ساعته په تلیفون کار کوي. کله چې دوی پوه شي چې ناروغ مړ شوی دی، دوی په روغتون کې خپل ځانګړي ترتیبات پیلوي. ناروغ د مړینې نیم ساعت کې د الکور تاسیساتو ته راوړل کیږي او د کرایو پروټیکشن لپاره پروسیجر سمدلاسه پیل کیږي. کارپوهان په دې باور دي چې هر څومره ژر چې دا پروسه د دوی له مرګه وروسته پیل شي، هغومره د دوی د بیا ژوندي کېدو چانس زیاتیږي. مګر هغه عمل کوم دی چې د بیا ژوندون لپاره خورا مهم دی؟ له مرګ وروسته زړه درېږي او په دې توګه په رګونو کې د وینې جریان هم بندېږي. کله چې د وینې رسول مختلفو ارګانونو ته بند شي، نو یو له بل سره د اعضاو هماهنګي ناکامیږي. د مرګ څخه د کرایو پروټیکشن پروسې تر پیل پورې دا مهمه ده چې د ناروغ په بدن کې د وینې جریان سم وساتل شي.
ترڅو دماغ او نور غړي وینه ترلاسه کړي. د همدې دلیل لپاره د ناروغ په سینه کې میخانیکي پمپ نصب کیږي چې په مصنوعي ډول د بدن غړو ته وینه پمپ کوي. مګر دا دلته پای ته نه رسیږي. وروسته له دې چې اصلي عمل په عملیاتي خونه کې پیل کیږي، دلته د ناروغ له بدن څخه ټوله وینه ایستل کیږي او د هغه وینې پر ځای یو ځانګړی کیمیاوي مواد اچول کیږي. اوس باید په یاد ولرو چې د انسان بدن 80% اوبه تشکیلوي. نو که چیرې دا د مایع نایتروجن سره په تماس کې شي، نو د بدن د حجرو دننه اوبه به کریسټال شي او د بدن حجرې به ماتې شي، او دا به ممکنه نه وي چې دوی بیا ترمیم کړي. په الکور کې ډاکټران په دې باور دي چې د ناروغ د بدن د ساتنې لپاره د دوی په رګونو کې د انټي فریز مایع داخليږي او په تدریجي ډول د بدن د حرارت درجه راټیټیږي. د عادي اوبو د یخولو نقطه 0 سانتیګریډ ده، په داسې حال کې چې د انټي فریز مایع لپاره دا -100 سانتیګریډ ده. ګټه یې دا ده چې کله د بدن تودوخه راټیټه شي، غړي د دې انټي فریز مایع څخه مخکې کنګل کیږي او یو وخت راځي په کوم کې چې بدن د ډبرې په څیر کلک شي، او په دې وخت کې بدن د مایع نایتروجن ټانک کې دننه کیږي، چیرې چې دا د -196 سانتیګریډ په درجه کې د تل لپاره ساتل کیدای شي. ډاکټران 12 ساعته وخت نیسي چې د ټول بدن ساتنه وکړي، او د هغو ناروغانو لپاره چې یوازې د دوی لپاره د سر ساتل ټاکلي، ډاکټران 6 ساعته پروسیجر ترسره کوي. کریو وروسته له دې چې د دماغ ساتنه کوي، دا د نایتروجن ټانک دننه هم اچول کیږي. په داسې حال کې چې د بخاري کنټینرونو څخه تیریږئ، نو داسې احساس به کوئ چې تاسو د هدیرې څخه تیریږئ. دا ډیره سخته ده چې باور وکړو چې د نوې ټکنالوژۍ په مرسته به دوی بیرته ژوند ته راوګرځي. د ناروغ عکسونه د هر کنټینر څخه بهر ضمیمه شوي، او د دوی کورنۍ به وکولی شي چې په منظم ډول له دوی څخه لیدنه وکړي. د ناروغانو په منځ کې انیتا ریسکن د کالیفورنیا څخه ده. انیتا د بدن په مختلفو برخو کې سرطان درلود، او دی پوهیده چې هغه به د اوږدې مودې لپاره ژوند ونه کړي. له همدې امله هغه د خپل ځان د بیا راژوندي کولو په هیله ځان د الکور سره ثبت کړ. کله چې هغه ژوندی وه، هغې په خپلو وروستیو ورځو کې ډېرې تلویزیوني مرکې وکړې او د کرایونیک کړنلارې د شوټ کولو اجازه یې هم ورکړه چې په هغې باندې ترسره کیږي. د انیتا میړه چې تر اخره پورې د هغې ترڅنګ پاتې شوی، هغه هم په الکور کې ځان ثبت کړی دی، په دې هیله چې یوه ورځ به په دې نړۍ کې له خپلې ملګرې سره وویني. لیدونکو، موږ د ساینس افسانې فلمونو لکه کیپټن امریکا او سټار وارونو کې د کریونیکس مفهوم لیدلی دی، مګر آیا ساینسي افسانه په حقیقت بدلیږي یا نه؟ ماته د کمنټ په برخه کې په دې اړه خپل نظرونه ووایاست. هیله ده د انفارمیټیو پښتون چینل دا ویډیو در سره خوښه او شریکه کړئ. نو ملګرو، په راتلونکي او په زړه پورې ویډیو کې به سره وینو. تر هغې د خدای په امان.